د شریعت غږ راډیو محترم اوریدونکو ښه راغلاست. بیا هم هرکلی مو کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په نننۍ خپرونه کې د محترم او قدرمن شیخ مولوي عطیه الله صاحب سره د خپرونې په همدې برخه کې د حرم شریف څخه مرکه درته لرو. نو هیله امید لرم چې تر وروستۍ مو ملتیا وکړي او پاتې خپرونه مو هم تعقیب کړي. ډېر قدرمن او محترم شیخ صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. له شریعت غږ راډیو څخه م په ژوندۍ بڼه اواز نشریږي. مهرباني محترم شیخ صاحب، که د لومړۍ پوښتنې په اړوند راته ووایاست، د تیر په څیر په حرمینو او د حجاجو په همدغه فریضې ادا کولو کې څه تغییرات راغلي دي، یا تاسو څه تغییرات حس کولی سي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. عمري صاحب، الله تعالی مو وسات، الله تعالی مو ښه خدمتونه په نصیب که. عمري صاحب، یقینا هم زموږ خو نصیب هر کال الله تعالی د بیت الله د حج کوي. د بیت الله عجیب نظام دی عمري صاحب، چې سړی راسي هر کال دا بل څه بدلون کې لري. ځکه د دې ځای چې کوم مسؤلین خلک دی هغوی پر دې باندې همیشه مشورې کوي او دوی کوشش دا کوي چې د حاجانو د اسانۍ دپاره یو څه نظم، یو څه نظام برابر کړي. په هغه کې یو نظم و نظام دا دی چې دوی ډېر ځله لارې هم ډېرې اوږدوي حاجانو ته. د هغه کې د دوی لوی مقصد دا چې د خلک سره نري سي، پر یو ځای چې ازدحام راسي په هغه کې لږ خطره راځي. نو سږ کال هم لارې ډېرې سره دغه دي، سره پراخې دي او دوی د لارو ډېر ښه اهتمام کړی دی. البته د نورو کلو په پرتله خو سږ کال دلته ګرمي مې څه زیاته ده، لیکن الحمدلله دلته د اسبابو کمی نشته. سړی ګرمي د باندې چې راوځي محسوسولی شي. نور خو عام طور په وطا کې په حرم کې سړی ډېره ګرمي نشي محسوسولی. د نورو کلو په پرتله نور کلونه به دغه نوی حرم صرف د جمعې په ورځ دوی خلاصوي او اوس یې غالبا همیشه خلاص. په دې کې بیا ډېر خلکو ته ډېره اساني، ځکه دا ډېره غټه ساحه ده، د هغې تعمیر ډېر زیات دي، د هغې وسایل او اسباب ډېر زیات دي. نو دغه څه بدلونونه زما په ذهن راځي. نو یو خبره دا ده چې نه معلوم د دې ځای مسؤلینو سږ کال یو بل فکر هم کړی دی، هغه دا دی چې مخکې کلونو کې به دلته ډېر تفتیش نه و. اوس چې ځې حرم له هر څه کوي، د سړي هغه تسرې ګوري، کاډې ګوري او دا شانې د دې شانو ډېر اهتمام کوي. دوی داسې خلکو د نیولو ډېر پوره بندوبست کړی دی چې کوم خلک په عام شکل باندې حج کوي، د داسې د تسرې بغیر، د اجازته بغیر حج کوي. د هغې خلکو دپاره دی ډېر لوی نظم نیولی دی. دغه بدلونونه زما په دماغ کې راځي. نور خو نو هغه حرم دی، هغه ترتیب دی، نور داسې په غټه سویه باندې ډېر غټ بدلون زما دماغ کې نه راځي. الله مو وساتي. ډیره زیاته مننه محترم شیخ صاحب. په لنډو ټکو کې څو پوښتنې لنډ درڅخه کوو. محترم شیخ صاحب، تاسو به د بیلابیلو حجاجو سره مخامخ کیږئ، په خاص ډول بیا د افغانستان حجاج. هغوی څومره همدغه د حج فریضې ښه ادا کولو ته لیواله او په مینه محبت خپل هغه څه ترسره کوي، او معلمان یا مسؤل کسان څومره توجه ورته کوي چې کوم څوک په همدغه د حج په طریقه نه پوهیږي یا نابلده وي، هغوی په ښه ډول د حج مراسمو ته وهڅوي او د حج د مراسمو په ښه ډول اداینه راسي. عمري صاحب، یقینا هم د حج فریضه ګرانه فریضه ده. د ټولو عبادات څه یو د حج په سر کې داسته، په نیت کې داسته چې خدای ته قبول کې ته اسانه کې. د لمانځو، د روژې، د نور عباداتو په سر کې دا نسته، دا صرف د حج په سر کې ده. او دلته چې کوم خلک نوي راسي دومره زیات ورته پریشان وي چې د حده څه زیات ورته پریشان وي. په دې وجه دا ناولدې لارې دي، ډېر سفرونه دي، اوږده مزلونه دي او زمانه ګرمي ده. او بیا خلک په حالت د احرام کې، د احرام هم داسې نه لکه د سړي خپل لباس چې نو د حج د شروع کېدو څخه مخکې عام حاجان دې ته ډېر پریشان وي. لیکن الحمدلله د افغانستان حاجان چې راغلي د اسلامي امارت، د هغوی ډېر ښه خدمت کوي. د هغوی چې کوم معلمین مستعد ورته ولاړ دي، ماته د نورو ملکو معلمین دومره مستعد نه معلومیږي. هغوی معلمینو ته هر څه کسان پر ذمه ورکړي دي. ماښام کسان ځینې غواړي چې ورک نه وي، ځکه دا خو زموږ ټولنه ده چې عام طور حج له چې راځي یا سپین ږیري خلک راځي او یا داسې خلک راځي چې هغه د دې شانو سره ناولده دی. نو د هغوی دپاره معلمین ډېر ښه خدمت کوي. خو لیکن انسان دی خامخا کمزوري خو شته، کمزوري به خامخا راځي، پریشانۍ به خامخا راځي.
ځکه حج دغسې سفر دی چې بغیر د ستړیا او بغیر د دې څه کېږي نه. ځکه له ملګرو ته هم حج داسې دی چې لکه سړی چې په ګناه باندې ککړ راسي دلته الله مینځي. ځکه حدیث شریف دی چې د دې ځای څخه سړی ځي د ګناه څخه داسې صفایي لکه د مور څخه چې پیدا سوی. او چې کله الله سړی مینځي نو تاسو به نه لیدلی مور چې کله بچی مینځي، بچی چې ډیر خیرنې مور یې ډیر کلک مینځي، نو هغه بچی په سترګو کې کله صابون او شیمپو ولویږي، کله هغه ژړا کوي. د بچی دا ګمان دی چې دا مور زما سره ډیر ظلم کوي. لیکن که بچی په حقیقت وروسته پوسی چې غټ سی بیا په دې پوسی چې هغه مور باندې زه څومره ګرانم او مور زما د صفایي او د ښې روزنې څومره اهتمام کوي. نو دا هم چې کله سترګې د دنیا څخه پټې سي بیا به سړي ته دا درک ولګېږي چې الله تعالی په هغه حج کې پر موږ مشقتونه راوستل، د هغې په خاطر الله تعالی موږ د ګناهونو څخه صفا کول. الله زموږ سره څومره لوی کرم او احسان. نو بس حاجان خو ډېر ورته وارخطا دي، لیکن زه حاجانو ته وایم چې الله تعالی به مو د ګناه څخه صفا کوي او ډېر د وارخطایي عبادت خو نه دی، البته د ستړیا عبادت دی. نو حاجان فکرمند دي د حج په امورو کې، لیکن الحمدلله معلمین او خدمتګاران او رهنمایان دغه دپاره ډېر مستعد دي. بیا هم نړۍ مننه قدرمن او محترم شیخ صاحب چې په همدغه اړوند مو ډېر په زړه پورې معلومات راکړله. قدرمن شیخ صاحب دلته موږ د حجاجو سره مرکې وکړې، همدا اوس څو لحظې د څو حجاجو مرکې مو د اورېدونکو سره شریک کړې. حجاج دلته زیات خوښ وو د اسلامي امارت له چلند، خدماتو او نورو داسې کړنو څخه. هلته تاسو راته ووایاست چې د حجاجو سره مخامخ سوي یاست، د اسلامي نظام تر سوري لاندې حجاج درغلي څومره خوښ دي او عموما کې ټوله حجاج څومره خوښ دي؟ عمري صاحب دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان ولس ډېر کړاوونه تیر کړي دي او ډېرې سختې شپې او ورځې لیدلې دي. هغې بالکل دغه زمینه ورته مساعده نه وه، نه دا تمه او نه دا ګمان و چې موږ ته به حج را نصیب سي. لیکن الحمدلله اوس حکومت عام طور د داسې انسانانو په لاس ورغلی چې هر څوک یې دا محسوسوي چې دا حکومت زموږ خپل حکومت دی. نو هر څوک چې راسي بالکل چې ویږه یې وي هغه دومره خوشحاله وي د خپل حکومت څخه چې الله تعالی موږ ته زمینه مساعده کړه، الله تعالی زموږ حج نصیب کړي، الله تعالی په موږ باندې د بیت الله دیدار او طواف وکړي. نو حجان خو یقینا دلته هم ډېر خوشحاله دي. بیا خو دلته الحمدلله دا د وسایلو مالامال ملک دی، په وسایلو باندې پوښل سوی روزل سوی ملک دی. دلته چې کومه خوراکه ده یا دلته چې کومې اوبه دي یا دلته چې کومه نفقه ده یا دلته چې کومه وسایل دي هغه خو زموږ دی په وطنو کې دی لکه یو خوب. نو حاجان چې که څه دغه وسایل چې دې ملکو ته ورکول کېږي په نسبت په نور ملکو ته ډېر کم دي، لیکن په نسبت چې زموږ ستاسو ملکو ته واخلي حاجان یې ډېر محسوسوي او ډېر خوشحاله دي او ډېر په راحت کې خپل ځان بولي. ولیکن ما مخکې دا خبره وکړه چې حج یو څه ګران دی، بس کم خلک چې د لې مجلسونه ورباندې کوي نو یې څه خو ورته وارخطا یي. لیکن الحمدلله حکومت ډېر ښه د افغانستان حکومت ډېر ښه اهمیت ورکوي حاجانو ته او د معلمینو یې ښه نظم ورته برابر کړی دی. خو زه د افغانستان حاجانو ته اوس فی الحال هم دا وایم چې د خپل حکومت باید چې دی شکریه ادا کړي او د بیت الله په حرم کې خپل حکومت ته دعا وکړي چې کومو ملکونو کې حکومتونه بې ترتیبه دي هغه عوام ډېر ستړي دي، هغه مسلمانان ډېر ستړي دي. دې ګاونډیو کې شاوخوا موږ تاسو یې اورو موږ تاسو یې وینو، دغه زموږ ستاسو خلک دي په ډېرو غټ ستړیاو کې اخته دي، په ډېرو غټ کړاوونو کې دي، د حکومت سره په جنګونو په جنجالونو کې دي. لیکن الحمدلله افغانستان ته الله تعالی ډېرې ارامې ورځې او شپې ورکړي دي او دغه ارامې ورځې او شپې د انسان د زندګۍ ډېر اهم نعمت دی. باید د دغه نعمت قدر وکړي چې الله تعالی دغه نعمت ته دوام ورکړي او دوام یې په دې شکل دی چې د خپلو حکومتونو دپاره دعا وکړي چې الله تعالی د اسلامي امارت حفاظت وکړي، الله د اسلامي امارت د مسؤلینو حفاظت وکړي، الله تعالی افغانستان بیا د کړاوونو او د ستړیاو څخه محفوظه وساتي. او یو خبره لا دام کوم چې کوشش دې سړی داسې وکړي چې حج له راځي یو دی عام طور دغه نوجوانان چې لږ د ځوانۍ زمانه یې اوس الله تعالی حالات برابر کړي دي چې د ځوانۍ په زمانه کې سړی حج وکړي ډېر ښه. دویم که په خپله علم ورسره یې خو ډېر ښه،
که نه یې د یو پوه سړي، د یو عالم سړي، د یو داسې سړي چې هغه یو ځل دوه حج کړی، د هغې په معیت او ملګرتیا کې د حج نصیب سي، دا به د ډېره لوی نیکبختي وي. محترم او قدرمن شیخ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې پر ټولو مسلمانانو په خاص ډول بیا پر افغانانو باندې دا لازمه ده چې د خپل سپېڅلي نظام یا امارت ته دعاګانې وکړي او د هغه شکر ادا کړي، الله تعالی جل جلاله ته شکرګزاره سي. هلته په حرمینو کې د دې ترڅنګ چې امارت او مؤمنانو ته دعاګانې وسي، په خاص ډول د فلسطین مؤمنانو مسلمانانو ته په جمعواري یا په پردیس شکل سره دعاګانې کیږي که نه؟ او تاسو خپله چې د حجاج سره مخامخ سي، ورته توصیه مو څه ده؟ عمري صاحب الله تعالی دې وساته، د جمعې په لمانځه کې خطبې ته ډېر متوجه وم، نو ډېر دعاګانې وسوې، لیکن د فلسطین مسلمانان په دعاو کې نه سو یاد. ډېر سخت افسوس راته ودرېدی، خو لیکن خامخا دعا د حاکمانو په لاس نه ده. حاکمان چې هر څنګه خلک دي، خو لیکن عام مسلمانان، زما خو دا عقیده ده چې پر هغې باندې د فلسطین د مجاهدینو د جهادي مرسته کول دا فرض دي، ځکه د فلسطین مسلمانان هغې د دې دفاع نشي کولی. اوس د دغه فرضیت مختلف اشکال دي، د هر سړي در خپل وسه پورې فرضیت دی چې دی به خپل مسؤلیت ادا کوي. اوس د عام مسلمانانو نه فلسطین ته رسېدل ورته ممکن دي، نه د هغې مرسته ته ځان رسول ورته ممکن دي. نو ښه خبره دا ده چې عام مسلمانان کم از کم دعا خو ضروري ده چې خپله دعا پر هغه مسلمانانو باندې ونه سپموي، ځکه د هغې بچان، د هغې زنانې، د هغې کشران مشران هغې په ډېر سختو کړاوونو کې کړېږي، د هغې کورونه خراب دي، هغې اوس یو طرف ته بمونو بارانونه دي، په غرونو سوځي، بل طرف ته د هغې بچان د لوږې سمري، او په دې نن دنیا کې نو بس د هغې داستان خو سړی نشي بیانولی. بس د حاجانو ته دا دغه دی چې د فلسطین د مسلمانانو لپاره خاص دعاګانې وکړي. واقعا محترم او قدرمن شیخ صاحب، پر موږ همدغه حال تیر سو، باید موږ خو بیخي غافله نسو افغانان، چې ځکه دا حالات پر موږ تیر سوي، هغو مظلومو فلسطینیانو او غیورو فلسطینیانو ته دعاګانې وکړو او د دغه بې ضمیرو بچیانو په څیر نسو چې هغې صرف ورته دعا هم نسي کولی. الله پاک دې تاسو ته جنت الفردوس نصیب کړي او الله پاک دې زموږ او د ټولو مؤمنانو په خاص ډول بیا د فلسطین د مجاهدینو په حق کې ستاسو او د ټولو قدرمنو حجاجو دعاګانې قبول کړي، او هیله ده چې تاسو به هم د ټولو حجاجو سره مخامخ کیږئ، همدغه توصیه به ورته کوئ. له تاسو څخه نړۍ مننه چې د زیاتو مصروفیتو سره مو په همدغه ناوخته مهال له شیراچغ راډیو سره مرکې کولو ته ځان حاضر کړي. الله پاک مو ټول عبادات در څخه قبول او مقبول وګرځوه. بس عمري صاحب، الله تعالی سبا دعا غواړو چې الله تعالی دلته د حاجانو حجونه قبول کړي، چې د خپل ملت د افغانستان د اسلامي امارت لپاره څومره دعاګانې کیږي، بلکې د نړۍ د عامو مسلمانانو دپاره، د فلسطین د مسلمانانو دپاره څومره دعاګانې کیږي، الله تعالی دغه دعاګانې قبول کړي، چې د مځکې پر مخ باندې څومره مسلمانان په مشقتونو او تکلیفونو کې دی، الله تعالی هغوی ته آرام او د سکون زندگی ورکړي. الله تعالی زموږ ستاسو د ملت دغه حکومت او دغه ښې ورځې او دغه ښه زندگی دایمي او همیشه کې. بس دغه دعا غواړو، الله تعالی دې ستاسو خدمتونه قبول کړي، الله تعالی دې ستاسو خدمتو ته نور هم دوام ورکړي، الله دې ستاسو د خدمتو په ذریعه د حاجانو د عام مسلمانانو ښه رهنمایي په نصیب کړي. الله مو وساته، پر الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. لنډې دا ګناهونه راوړي پنهام یم، خدایه ننوتی دې راغلی تر حرم یم، غلی ستا د عفو او غفران سیوري ته ناست یم، هېڅ ویلی. درنو قدرمنو اورېدونکو، دا و د ډېر قدرمن او محترم شیخ مولوي عطیه الله صاحب سره مرکه. راځو قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم ملتیا راسره وکړئ. لنډې دا ګناهونه راوړي پنهام یم، خدایه ننوتی دې راغلی تر حرم یم، غلی ستا د عفو او غفران سیوري ته ناست یم، هېڅ ویلی نشم.